الفاظ بد رسول الله علیہ السلام د زبان مبارکو معنی ربانی بوا معنی به هغه وا چې کوم جبرائیل علیہ السلام د الله د طرف نه وروړي وا هغه معنی بوا هغه معنی به چې کله د رسول الله علیہ السلام په الفاظو کې پیش وا دغه الفاظو ته د رسول الله علیہ السلام حدیث مبارک وای دغه امام حسن بصری سے فرمای اے قوم اے خلقو خذوا عنا هغه فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه فرمای امام حسن بصری سے فرمایل اے خلقو خذوا عنا من والی سنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مانا د رسول اللہ علیہ السلام حدیث دکی فإنکم واللہ اے خلق قسم د اللہ پذات وإلا تفعلوا لتضلن او کچرت ممانا د رسول اللہ علیہ السلام حدیث وانخستا او صرف دی تکینا سے چھ قرآن دے قرآن دے قرآن دے د رسول اللہ علیہ السلام حدیث وحی دغا د رسول اللہ علیہ السلام خبر اس حیثیت نہ لری حسن بصری سے تابعی دی او هغه مبارک به فرمایل چې والله تاسو به گمراه شئ د اسلام نه به وځئ د اسلام نه به خلاص شئ تاسو به گمراهی طرف ته لاړ شئ او بیا فرمایي امام بهقی را نقل کړی دی دغه روایت هم دغه امام اوزاعی فرمایي انا حسان ابن عطیه قال كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران افرمایي امام اوزاعی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې با دا حدیث مبارکت جبرئیل علیہ السلام راوړل چې څنګه به جبرئیل علیہ السلام قرآن راوړل رسول الله علیہ السلام ته دغه رنګي با جبرئیل علیہ السلام دا حدیث مبارکم راوړل کله به رسول الله علیہ السلام چې هغه وحی چې د قرآن په شکل کې براله او ماغه الفاظ چې کوم الفاظ سره به جبرئیل علیہ السلام وحی راوړل رسول الله علیہ السلام سره صحابه کرام ناس تو هغه ته ویل اكتبوا اولی کی دا الفاظ اولی کی دا الفاظ اولی کی هغه الفاظ به اولی کل نو هغه الفاظ مسما شو په قران سره به د قران الفاظ او چې وحید جبرئیل علیہ السلام براغلا او رسول الله علیہ السلام مبارک په باغی باندې هغه الفاظ اون لیکل سینه کې به یاد کړل حفظ به کړه او بیا رسو به د وحی ربانی په شکل کې اگر خلق ته بیانول الفاظ بد رسول الله علیہ السلام د زبان مبارکو معنی ربانی بوا معنی به هغه وا چې کوم جبرائیل علیہ السلام د الله د طرف نه وروړي وا هغه معنی بوا هغه معنی به چې کله د رسول الله علیہ السلام په الفاظو کې پیش وا دغه الفاظو ته د رسول الله علیہ السلام حدیث مبارک وای نو دغه الفاظو نه انکار دا صریح کفر دی ګوره یاد ساتئ دیبن انسان د ایمان نخلاصیږي چې یو سړی وای چې ما په زما د پاره د رسول الله علیہ السلام د خلی خبره اس حیثیت نه لري اعوذ بالله من ذلک السلام د زبان مبارک خبره دا د ځان نه ده دا الله د طرف نه وحیدا او حدیث مبارکه چې په دغه باندې راغلي دي او تاسو تمام مخ کې په 13 جمعه باندې مو کې یو سړی دا وای چې صرف قران منم او حدیث نه منم کنه نو قسم د الله تعالی په ذات چې دی حدیثو نه منی کدران القرآن او منلو زور ته دا غزو دا میدان دی دیوانه قرآن صرف ثابت کی قرآن موږ ته چا ویلی چې دا قرآن دی رسول الله فرمایلی نو چې رسول الله فرمایلی دا د رسول الله علیہ السلام فرمان تام دې ته حدیث وای کنه دې ته حدیث وای اوس چې کتاب را لې نو خدای خلکو ته نو ویلی کنه چې دا زما کتاب دی دا اومنه نہ رسول اللہ علیہ السلام فرمائل چې دا د خدای کتاب دی نو چې رسول الله علیہ السلام فرمایل چې دا د خدای کتاب دی دغه لفظ دا د خدای کتاب دی دې ته حدیث وای نو چې دا د خدای کتاب دی دا ته نه نیگیټیو کوي دا ته نه نفي کوي دا ته نه منفي کوي تاسو د چاپلار د قران ثابت کی قران نه پاتې کیږي که صرف حدیث نه مانل شي قران کریم په منلو کې د حدیث مبارکانو احتیاج لري محتاج دی ورتا یاد ساتي چې حدیث دی نه منلې قران نشي منلې قران منلو طرف ته خبر نه زی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای الا انی اوتیت القرآن ومثله معه نبی علیہ السلام فرمای خبردار شئی ما ته یو قرآن الله را کړی دی ومثله معه او د دې قرآن په مثل باندې ما ته بلم یو لوی نعمت را کړی شوی دی چې هغه حدیث زمانی
نبی علیہ السلام فرمایي تاسو ته دو سيزونه الله تعالی زما په وجه درلیږي چې هغه دواړه منل په تاسو لازم او ملزوم دي. یو قرآن دی، یو د قرآن په مثل دی چې هغه غي سره دی چې زما د خلی خبري دي. حدیث مبارک دی. ځکه د نبی علیہ السلام د خلی مبارک خبري دا چې کوم دی دا وحی دا د ځان نه خبري نه دي، دا د ځان نه دي جوړي شوي.